سلامونه دوستانو، امید لرم چې روغ او جوړ به یاستئ ګرانو دوستانو زه نن یو ځل بیا له معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه ډېر زیات خوندوره ویډیو کې راغلی یم دوستانو. نن ویډیو د دې په اړه ده چې څنګه موږ کولی شو له تصویر څخه شاته ساحه ختمه کړو یا تصویر څخه شاته کوم بیکګراونډ دی د تصویر بیکګراونډ هغه ختمه کړو او تصویر چې دی په یو بله ساحه په یو بله بیکګراونډ کې راولو. نو په همدې ویډیو کې ټوله طریقه راسره وګورئ دوستانو. په تېرو دوه ویډیوګانو کې ما تاسو ته دا طریقه ښودلې وه چې څنګه موږ کولی شو په سټایلش خط په تصویر باندې ولیکو او په بله ویډیو کې ما دا طریقه درته ښودلې وه چې څنګه موږ کولی شو تصویر ښایسته او ښکلی او ډیزاین کړو. نو په دې ویډیو کې به تاسو ته در وښایم چې څنګه موږ کولی شو له تصویر څخه شاته ساحه ختمه کړو. نو دوستانو هغه د دواړو ویډیو لینکونه ما په ډسکرپشن کې پریښي وي. که ډسکرپشن تاسو ته پته نه لګي ډسکرپشن کومې ساحې ته ویل کېږي دغه ټکي باندې چې کلیک کړئ دې ته چې دی ډسکرپشن کې دغه لاندې ساحه چې ده دا ډسکرپشن په نامه یادېږي. نو راځئ دوستانو ویډیو شروع کوو. نو دوستانو هر څه نه مخکې که چېرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یاستئ او تاسو تر اوسه هم زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ نو په ډېر زیات په درنښت باندې هیله کوم په دې سبسکرایب آپشن باندې کلیک کړئ دوستانو. او پخوا کې کوم دا د بل یا د ګنټې نشان چې راوځي په دې باندې هم کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ دوستانو. او دوستانو که چېرته مو ویډیو لایک کړي نه وي نو مهرباني وکړئ ویډیو لایک کړئ او که نورو دوستانو سره شیر کول غواړئ په دې شیر آپشن باندې لازمي کلیک کړئ. نو دوستانو رادرومو ویډیو شروع کوو. نو دوستانو څنګه کولی شو موږ له تصویر څخه شاته بیکګراونډ ختم کړو. نو دوه اپلیکیشن دي، یو اپلیکیشن چې دی د پکسې پرو په نامه دی او بل د پکسې په نامه دی. پکسې پرو چې دی په پلی سټور کې نه پیدا کېږي خو پکسې پیدا کېږي. دا پکسې چې دی غلط دی او پکسې پرو چې د پلی سټور کې نه پیدا کېږي دا به له ګوګل څخه را ډاونلوډ کوئ. د دې لینک چې دی ما په ډسکرپشن کې پرېښی دی له هغې ځای تاسو په اسانۍ سره کولی شئ چې دا ډاونلوډ کړئ. د دې ډاونلوډ کولو طریقه تاسو ته په ویډیو په اخر کې درښایم. نو رادرومو دوستانو ویډیو شروع کوو. تاسو به پکسې پرو خلاص کړئ. کله مو چې پکسې پرو خلاص کړو په دې ګیټ ا پکچر باندې به تاسو کلیک. کله مو چې ګیلرۍ څخه به یو تصویر راواخلئ نو له ګیلرۍ څخه زه دغه تصویر راخلم. دا به یو انتخاب کړئ. ګیلرۍ څخه ما دا تصویر راواخیست. بیا به تاسو په دلته په افیکس باندې دوستانو کلیک کړئ. دغه افیکس وینئ دوستانو تاسو به په دې باندې کلیک کړئ. کله مو چې کلیک کړئ دلته به په پاینټ باندې دوستانو تاسو کلیک کړئ. په پاینټ باندې به کلیک کړئ. کله مو چې په پاینټ باندې کلیک وکړو نو دوستانو دا ساحه به ټوله رنګ کړئ. دا تصویر به ټول مکمل بیا رنګ کړئ دوستانو. کله مو چې مکمل رنګ کړو نو بیا به دا ټیک مار علم باندې کلیک کړئ او بیا به هم دلته په افیکس باندې کلیک کړئ. کله مو چې په افیکس باندې کلیک دلته لیکلي دي انزرټ ا پکچر، په دې انزرټ ا پکچر باندې به تاسو دوستانو کلیک کړئ. کله چې په انزرټ ا پکچر باندې کلیک کړو بیرته به هماغه تصویر ورته راواخلئ. کله مو چې هماغه تصویر په ټیک مار باندې به کلیک کړئ. کله مو چې ټیک مار باندې کلیک دا که لږ نږدې کوئ او که داسې ځان ته نو بیا هم په ټیک مار علامه باندې کلیک کړئ. چې کله مو ټیک مار علامه باندې بیا هم کلیک کړو نو په دې پاس سرچ کې تاسو ته ښکاري کټ. نو اوس به موږ د تصویر څخه د شاته ساحه کټ کړو. تاسو داسې په تصویر ځان ته ښه رانږدې کوئ شاته ساحه به تر ختموئ. ښه به ځان ته داسې رانږدې کوئ شاته ساحه به ترې ختموئ. ګوره دوستانو زه له تصویر څخه ټوله ساحه ختموم داسې ښه بیا تر ختموئ دوستانو. ګوره دوستانو له تصویر څخه شاته ټوله ساحه زه اوس ختموم. ګورئ دوستانو له تصویر څخه ما شاته ټوله ساحه ختمه کړه. کله چې تصویر څخه شاته ساحه ختمه کړه دا به ځان ته ښه رانږدې کوئ. ښه به رانږدې کوئ دا ساحې به ترې ختموئ دوستانو. کله مو چې دا ساحه ترې ختمه کړه شاته بیکګراونډ نو بیا به په ټیک مار علامه باندې دوستانو تاسو کلیک کړئ. دا ټیک مار علامه دوستانو تاسو وینئ په دې باندې به کلیک وکړئ دوستانو. کله مو چې دې باندې کلیک وکړو دا به سیو کړئ. نو دا کټ چې دی موږ سره سیو شو. اوس یو بله ساحه کې دا تصویر زه اوس راولم دوستانو. مثلا دلته فیسبوک کې یو تصویر راخلم نو دلته یو تصویر سره زه راولم دوستانو چې هر یو تصویر تاسو ورسره راوستلی شئ. له دې تصویر څخه د دې تصویر څخه چې دی زه هغه تصویر راولم. بیا ورته په افیکس باندې کلیک کړئ. په انزرټ ا پکچر باندې به کلیک کړئ. دلته کټ تیار تاسو څومره تصویران چې کټ کړئ نو هغه هم دلته پاتې کېږي. بیا دوباره چې دی کټ کېده نه غواړي نو بیا به دلته په هغه پکچر باندې کلیک کړئ کوم تصویر چې تاسو کټ کړی دی. نو چې کله مو کلیک کړو بیا به ټیک مار علامه باندې ګورئ دوستانو هغه تصویر چې دی داسې راغی. ګورئ شاته ساحه مونږ یو بل بیکګراونډ کې راوسته. ګورئ دوستانو ما ډېر زیات تصویران کټ کړي ټول تاسو ته زه درښیم. ګورئ دوستانو نور تصویران مې کټ کړي دي هغه ټول تصویران تاسو ته درښیم. دا تصویر مې کټ کړی دی دوستانو. ګورئ دغه ټول تصویران تاسو درښیم داسې. ګورئ شاته بیکګراونډ یې چینج شوی دا ما تیار کټ کړي دي بیا کټ کېده چې دی نه غواړي. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې هر یو تصویر څخه شاته ساحه ختمه کړئ او په بله یوه ساحه کې دوستانو راولئ. نو همدا طریقه په خپل موبایل کې لازمي وکاروئ او پکسې پرو اپلیکیشن راځئ تاسو ته د دې ډاونلوډ کولو طریقه اوس در وښیم. نو دوستانو دا ګورئ چې شاته ساحه ما ترې ختمه کړه. ګورئ دوستانو شاته بیکګراونډ یې بل رقم راغلی دی
او ګورئ هغه کومه ساحه کې چې هغه ما ترې ختمه کړه. نو را درومو دوستانو څنګه کولی شو دا پکسل پرو ډاونلوډ کړو. نو دوستانو تاسو به ګوګل ته راشئ، ګوګل سرچ کې به ورکړئ پکسل پرو، دغه وینئ دوستانو پکسل پرو به ورکړئ. کله چې پکسل پرو ورکړه لاندې به راشئ، د اول نه دویم نه دریم نه او دا څلورم اپشن چې راځي پکسل پرو په دې باندې به دوستانو تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک کړو لږ صبر ورته وکړو تر څو دا خلاص شي موږ ته. ګورئ دوستانو دغه ساحه چې ده اوس موږ ته خلاصیږي. ګورئ دوستانو دا موږ ته خلاص شو. تاسو به لاندې راشئ دوستانو، ښه به لاندې راشئ، لاندې به راشئ دوستانو. ګورئ دلته لیکلي پکسل پرو ډاونلوډ. ګورئ ټول چې دی 1.2 څومره سایز لري. ګورئ دوستانو دلته تاسو وینئ څومره سایز لري، 1.25 MB سایز چې دی لري. نو دلته لیکلي get to download page، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ دوستانو. کله مو چې کلیک کړو لږ صبر به ورته کړو تر څو یو بله ساحه موږ ته هم خلاصه شي. ګورئ دوستانو ته لیکلي ډاونلوډ، دا وینئ دوستانو، په دې باندې به تاسو کلیک کړئ او دا به را ډاونلوډ کړئ دوستانو. نو په دې هیله دوستانو چې دغه ویډیو مو خوښه شوي، که ویډیو مو خوښه شوي حتما در سره لایک او شیر کړئ. معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل هم در سره حتما سبسکرایب کړئ. مننه دوستانو، خوشحاله اوسئ.